زما د خاوند ملګري چې زه په کمره کې ځان له ګیره کړلمه نو ما نه یې بې اختیاره غاړه واخیستله او زه یې کلکه په غېږ کې ونیولمه. په دغه کار سره زه ډېره زیاته ویرېدلمه. زما خاوند به روزانه کور ته غوښه رالېږله او دغه سوال جواب به یې کولو چې ماښام له زما مېلمانه راځي دغه پخه کړه. تر څو ورځو نه دغه سلسله را روانه وه. زه یو ورځ د کمرې خواته ودرېدلمه نو ما کمره کې عجیبه کار سوي کړلو. ما غوښتل چې دننه کمره کې دوی څه کوي. نو ما یو ورځ داسې چل وکړو چې خپل خاوند له مې د خوب ګولۍ ورکړلې او هغه مې ویده کړو او دغه کمرې ته زه وردننه شوم. د خاوند کپړې مې واچولې او په کمره کې کېناستلمه. څه وخت تېر شوی و چې دغه ملګری کمرې ته را دننه شو، راللې او زه یې چې کله سې کړلمه نو رامنډه یې کړله او غاړه یې رانه واخیستله او کلک یې په غېږ کې ونیولمه. داسې معلومېده چې د ده ټول ارمانونه اوس پوره شول. زه ډېره زیاته ویرېدلمه خو غږ مې ونه کړو او هغه ټیم نه زه پوه شوم چې زما خاوند او ده به په دغه کمره کې کوم کارونه کول او څه به یې کول. دغه کمرې نه زه چوپ چاپ راووتلمه او خپل ځان مې باقي په پرده کې محفوظ کړو او په دې سره د حقیقت نه پرده اوچته شوله او زه پوه شوم چې زما په څه شک ول همغه په دغه کمره کې کېدل. په دغه شپه باندې ما هر څه ولیدل کوم چې زما په تصور کې هم نه ول او دې نه بعد ما د خپل عزت د بچ کولو دپاره یو لاره پیدا کړله. څه رازونه داسې وي چې په تیارو کې پټ وي خو حقیقت نه ښکاره کول اسان نه وي.